نن ته راغلاست لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د میټامکس په نوم چې کوم نوی ویب سایټ راغلی دی او پیسې ورکوي دې کې پیکجونه فعالیږي د دې په اړه به زه مکمل ریویو تاسو ته واخلم او زه به دې کې تاسو ته دا هم ووایم چې دا څومره اعتباري دی موږ پکې پیسې واچوو که وانه چوو نو راسره اوسئ ویډیو مه سکپ کوئ سټیپ بای سټیپ وګورئ تر څو پوه شئ چې میټامکس څه شی دی او څومره اعتباري دی نو ملګرو راځو ویډیو په طرف باندې مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کوم یو یادونه دا کوم که چېرې تاسو ذهن افیشل یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او اول ځل دپاره دا ویډیو ګورئ نو ذهن افیشل یوټیوب چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو میټامکس چې کوم ویب سایټ دی او اپلیکیشن یې هم په پلی سټور کې دی او هم په اپ سټور کې دی دا څه ډول اپلیکیشن دی په دې به اول خبرې وکړو زه به راشم ټول نه اول به د دې اپلیکیشن خلاص کوم صحیح ده دا اپلیکیشن د دې په پلی سټور کې هم شته دی او اپ سټور کې آیفون دپاره هم شته دی میټامکس داسې یو اپلیکیشن دی داسې یو ویب سایټ دی چې دا ګټه ورکوي په پیسو باندې تاسو ته ما هر ویډیو کې ویلي دي چې کوم سایټونه یا اپلیکیشن چې پیسې غواړي او تاسو ته مفته ګټه درکوي یعنی درته وایي دومره پیسې واچوه او هر ورځ دومره ګټه ترلاسه کړه نو دا تاسو ته به پته وي ما په هر ویډیو کې چې دا سکیم دپاره جوړ شوي او دا سکیم کېږي یو ورځ ضرور نو دا هم په هغوی په قطار کې دی اوس به په دې باندې خبره وکړو چې دوی څنګه دې کار کېږي نو په دې کې به اول تاسو اکاونټ جوړ کړئ صحیح ده اکاونټ جوړېدو دپاره به دلته اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دلته به راشئ مین دلته ساین اپ راځي یا به تاسو اکاونټ جوړ کړئ صحیح ده ما پکې اکاونټ جوړ کړی دی اوس راځو د دې کار څنګه دی دلته به راشئ اول وی آی پی ته ګورئ دا وی آی پی آپشن ته چې کله راشئ په دې کې دوی مختلف پیکجونه لري تر اوسه پورې تر $1200 پورې چې کوم پیکجونه دي دا ورسره فعاله دي او نور تر اوسه لا اوپن سون کې دي یعنې راتلونکي به فعاله شي په دې کې کار داسې کېږي چې په دې کې به ته اول پیسې اچوې $90 اول کم پیکج $90 د $90 به اچوې کله چې تا $90 واچولو په ورځ کې 15 دانې ویډیو تا ته راځي ویډیو به ګورې هغې ته به لایک ورکوئ نو تا ته هر ویډیو په سر باندې 0.6 USD درکوي یعنې 80 سنټه دا د هر ویډیو په سر درکوي نو 15 دانې ویډیوګانې 15 په شپه کې دی $3 راځي نو تا ته $3 هره ورځ ګټه درکوي تر 90 ورځو پورې ویلې ټایم 90 ورځې یعنې 3 میاشتو پورې دویم دغسې بل پیکج په $300 باندې دی 90 ورځو دپاره دی هره ورځ تا ته $300 چې کله تا واچول نو هر ورځ تا ته څو روپۍ درکوي 10 ویډیوګانې راځي 10 نو هر ویډیو باندې تا ته $1 درکوي یعنې ټول کېږي $10 نو هر ورځ تا ته $10 ګټه درکوي 3 میاشتو پورې چې هر ورځ تا ته $10 ګټه درکړي نو دا برابر $900 کېږي نو بل چې دی دغه شانتې $600 باندې دی او دا بل $1200 نو تاسو ورته حساب کوئ یو 14 ځل په ورځ کې راځي $1.25 ورکوي او بل چې $2 ورکوي شل ټایمه $40 په $1200 باندې دا ګټه ورکوي ګورئ ملګرو تاسو به دې کې ډېر پام کوئ ډېر خلک ورته مارکیټینګ کوي کار پکې کوي او څوک کوي څومره وخت کېږي بالکل وخت کېږي خو ولې تاسو خپلې پیسې په دې کې په زور بندوئ یعنې که تاسو اوس هغه کم پیکج 90 ورځې تاسو دا 90 ورځ والا فعال کړئ دغه $90 والا تاسو به یو میاشت پورې د صبر کوئ چې تاسو خپلې پیسې مکمل کړي یعنې یو میاشت پورې تاسو خپلې پیسې نغدې راخله دې کې بندوئ تر څو ماته دا یو میاشت پورې دا ماته خپله ګټه خپل سر را پوره کړي هغې نه پس به تا ته ګټه کوي نو په یو میاشت پورې آیا دا امکان لري چې دا به پاتې شي هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان ځکه دا اوس زه ویډیو کوم اوس کار کوي شاید دا ویډیو نه وروسته د یو ساعت وروسته دا مکمل ډاون شي کار پرېږدي د دې کس معلوم دی نه هېڅ څوک یې نه دی معلوم دا چا جوړ کړی دی کوم ځای کې دی هېڅ څوک نه دی معلوم اوس راځو د دې تاریخچې ته به راشو صحیح ده چې تاسو خلک وایي دا اعتباري دی اوس به وګورو چې دا څومره اعتباري دی د دې د لینک د دې لینک نه به موږ معلومات واخلو چې دا سایټ کله جوړ شوی دی او د دې اونر څوک دی او څومره وخت به دوام کوي صحیح ده را به شو کروم ته کروم کې به د دې سایټ ګورئ دا د دې سایټ دی اصلي سایټ دی صحیح ده metamax.vip دا به تاسو کاپي کړئ له دې ځای نه دا چې کله تاسو کاپي کو
دلته به نیو ټیپ واخلئ او دلته به تاسو ولیکئ whois.com. صحیح شو. د دې اوس معلومات مونږ ګورو چې آیا دا څومره اعتباري دی، څومره پورې کار کوي. ګورئ دلته چې راغلی دغه سرچ پاس، په دې سرچ کې به تاسو دغه د دې لینک پیسټ کړئ. ګورئ تاسو هر کلم چې هر سایټونه راځي دا تاسو وایئ چې دا به اعتباري وي که نه وي، دغه ځای کې تاسو معلومات ګورئ. صحیح ده. دا بس لشت وران کو نو بس سرچ کو. دا میټامکس وی آی پی کوم معلومات دي دا د 14 ساعته مخکې اپډیټ شوي دي. په دې کې چې د رجسټر شوی دی دغه کمپنی ده او دا ډومین چې رجسټر شوی 2023 کال 9 میاشتې درېم تاریخ باندې ګورئ رجسټر آن او ایکسپایر کیږي کله 2025 کال 9 میاشتې درېم تاریخ باندې او اپډیټ شوی کله دی 2023 څلورمه میاشتې 19 تاریخ باندې. یعنې دې کې یو اپډیټ راغلی دی. ګورئ ملګرو اوس یې د 2023 څلورمه میاشت روانه ده او دا چې دی جوړ شوی دی څه کم 4 میاشتې دا واخله او 15 نورې، یعنې 8-9 میاشتې مخکې دا جوړ شوی دی. خو دا چې کله رجسټر شوی دی دا هغه تاریخ دی چې دا ډومین پې رجسټر شوی دی. نو او راتلونکی ایکسپایر کیږي کله په 2025 اووه میاشتې درېیم تاریخ، یعنې 2 کلن ډومین دوی اخیستی. ډومینونه چې اخلئ که نه هر لکه څوک چې اخلي هر کلم یو کال نه کم نه وي، بیخي وي نه. نو تاسو خپل لیدل وي دا سایټونه چې 3 ورځې یا هفته کار کوي هم 1 کال ډومین لري. نو تاسو په دې کې هېڅ کلم پیسې مه بندوئ خپلې او د دې نور معلومات چې دي هم دلته شته دی. کاناډا هیواد کې رجسټر شوی دی، د هغه ځای نه دی. اوس دلته تاسو ته وایي چې نیګیټیو د دې کوم دغه دي، پازیټیو کوم دي او نیګیټیو هایلایټس کوم دي، یعنې کوم ځانګړتیاوې د دې ښې دي او کومې ښې نه دي. ګورئ ښه ځانګړتیاوې دا ده چې پازیټیو ریویو لږ ډېر دي د نیګیټیو نه. یو دویم چې د دې کې SSL سرټیفیکیټ ته مقصد هغه SSL سرټیفیکیټ هر سایټ دپاره ورکول کېږي، هغه کولف علامه چې ورسره وي د لینک سره چې کله کولف علامه راځي. دویم چې د نیګیټیو ریویو دی کې دا دی چې the identity of the owner of this website is hidden on whois. وایي کوم کس چې دا سایټ جوړ کړی دی د دې خپل معلومات پټ کړي دي، یعنې دا کوم کس چې دا سایټ رجسټر کړی دی دا ډومین رجسټر کړی دا خپل معلومات دی نه دي ورکړي، یعنې دې ځای نه هم معلومیږي چې دا سایټ اعتباري نه دی. دویمه خبره دا ده چې the server of the site has several low reviewed other websites. وایي د نورو ویبسایټونو سرور په هغه باندې د دې کوم سرور چې دی دا ریویو کمې ریویو لري. صحیح ده. د سرور د دې کوم سایټ چې دی. بله خبره دا ده چې دا ویبسایټ چې دی this website seem popular but also young. وایي دا مشهور دی خو بیخي اوسنی دی، یعنې دا صحیح نه دی او اوس جوړ شوی دی. یعنې کوم سایټونه چې پخواني دي هغه ښه اعتباري سایټونه دي. دې خو دومره وخت نه کېږي، ټولې 15-16 میاشتې کېږي یا 8-9 میاشتې کېږي جوړ شوی دی. شاید دا 8-9 میاشتې مخکې دوی سایټ رجسټر کړی وي خو د دې کار بیا 5 میاشتې مخکې دوی شروع کړی وي. بل چې دی په دې کې this website has a lot of review while began video. وی دې کې چې کومې دا ریویو دي که نه دا اوس ورکول شوي دي، مخکینی نه دي. داسې نه ده چې دا ریویو مخکې نه ورکول شوي د اول سر کې چې دا سایټ جوړ شوی دا وایي اوس ورکول شوي دي، دومره وخت نه کېږي. نو د دې ځای نه هم تاسو خپل اندازه واخلئ چې دا څومره بې اعتباره سایټ دی. لکه څنګه چې تاسو ته پته وه AGI-GPT 7 میاشتې دوی پیسې ورکړلې. 7 میاشتې داسې و چې افغانستان کې مقصد خلکو دی دې نه پیسې ګټلې، خو بیا هم دا د لاړو خلکو نه میلیونونه پیسې وړلې، یعنې د ټول افغانستان میلیونونه ډالر وړل. نو دغسې د دې سایټ هم همدغه آینده ده او همدا کار دی. نو په دې سایټونو باندې خپلې پیسې مه بندوئ. هېڅکله هم راشئ ټریډنګ زده کړئ، یو کار زده کړئ، یو هنر زده کړئ، یوټیوب چینل جوړ کړئ، خپل ویډیو جوړې کړئ، خپل هنر خپل ځان کې پیدا کړئ چې تاسو څه خصوصیات څه هنر تاسو لرئ چې هغه خپل ځان کې راښکاره کړئ او هغې نه استفاده وکړئ. یعنې ټریډنګ کې که تاسو ښه ذهن لرئ، ښه ټریډنګ زده کولی شئ، ټریډنګ زده کړئ، تاسو کولی شئ په یو ورځ کې $50 هم وګټئ چې په یو سایټ به هم تاته $50 یو ورځ درنه کړي، نه به یو ځای کې نه به په کار کې پیدا کړي نه په بل ځای کې. راشئ تاسو بل یو امازون زده کړئ، هغې کې ښه کار وکړئ. راشئ تاسو بل کوم آنلاین برخه زده کړئ، تاسو یو ښه ټایپینګ کوئ، راشئ
فیور ته راشئ fiverr.com ته هغې کې تاسو خپل ګیګ جوړ کړئ کوم مهارت لري هغه تاسو هلته ولیکئ خلک راځي تاسو نه کار غواړي تاسو ورته کار کوئ پیسې به درکوي نو دغه صحیح کارونو ته راشئ صحیح برخې ته راشئ آنلاین برخې ته ډېر خلکو د آنلاین کارونه ډېر بې اعتباره کړي په دې باندې دغه سایټونه د لاسه ډېر بې اعتباره شوي دي نو آنلاین یوازې دا نه ده چې تاسو به په سایټ کې پیسې اچوئ هغوی به تاسو ته پیسې درکوي نو تاسو آنلاین ډېر کارونه دي ډېر ښه کارونه دي خلک یې کوي خلک په همدا کار دی یوازې افغانان دي چې پښتانه دي چې وروسته پاتې دي او آنلاین برخه باندې اعتبار نه لري بیا چې راشي دغه سایټونو باندې خلک وغولوي پیسې پکې واچي نو هغه نور هم زړه مات شي او سایټونو کې مقصد پیسې وبایلي پیسې پکې واچوي بیا نو یو کار ته هم د دې زړه نه ورځي نو تاسو راشئ یوټیوب وګورئ ښه ډېر وګورئ آنلاین برخه کې کوم اعتباري کارونه دي کوم ښه کارونه دي هغه ترسره کوئ هغه وکړئ نو تاسو به ډېر څه ژوند کې ډېر عاید ترلاسه کوئ په یوازې آنلاین د موبایل او د کمپیوټر د لارې تاسو سره موبایل د فیسبوک ګورئ ټیک ټاک ګورئ د دې په ځای تاسو یو کار پکې وکړئ یو زده کړه پکې وکړئ ټریډنګ زده کړئ تاسو یو ټریډنګ تاسو زده کړو نو تاسو ټول عمر لپاره دا بس دی ځکه چې ټریډنګ ډېرې غټه پیسې په دې ټریډنګ کې شته دی خو تاسو دغه سایټونو کې خپلې پیسې بندوئ تاسو اوس $90 یا $300 تاسو دې باندې بندوئ تاسو ولې په دې $90 ټریډنګ نه شروع کوئ تاسو $90 ټریډنګ شروع کړئ چې تاسو څومره ګټه کوئ ولې زده کړئ بیا شروع کړئ نو تاسو خپله د دې نتیجه وګورئ نو ملګرو ویډیو څه اوږده شوله بیا هم په دې خاطر چې تاسو مکمل پوه شئ نو راتلونکي به هم موږ داسې ویډیو جوړو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم د الله په امان